بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټاپک دی لیولز هایر دین دی ارګانیزم لیول. دې ته ایکولوژیکل هیرارکی هم ویلی شي. د دې نه مخکې چې زمونږ کوم ټاپک و نو په هغې کې مونږ ذکر کړی دی لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن. نو هغه لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن کې مونږ شروع کړې وه د سب اټامیک پارټیکلز نه، بیا مونږ ویلو چې ایټمز راوځي شي مالیکیولز نه بیا ارګنیلز نه بیا چې کوم دی نو زمونږ سره سیل، د سیلز نه بیا ټیشوز نه ارګن سیستم او د ارګن سیستم چې راوځي شي نو بیا څه جوړوي؟ ارګانیزم جوړوي. یعنی مطلب مونږ د سب اټامیک پارټیکلز او د ایټم نه راواخله د ارګانیزم پورې راغلي وو. نن زمونږ ټاپک دی چې آیا د ارګانیزم نه اخوا نور کم لیول دی. صحیح ده که نه؟ یعنی مطلب زمونږ سره چې کوم دی ارګانیزم یا یو انډیویجوال چې کوم دی دا خو شو که نه. نه دې نه بعد بیا زمونږ سره چې کوم دی نو پسې پاپولیشن راځي، بیا کمیونټي، ایکوسیسټم، بایوم او بایوسفیر. صحیح ده؟ نو نن به مونږ په دې باره کې خبرې کوو. خو د دې نه مخکې مونږ له پکار دا دي چې مونږ سپیشیز وپېژنو. سپیسیز یا سپیشیز. نو څوک ورته سپیسیز وایي او څوک ورته سپیشیز وایي. نو دې راځو چې دا څه څیز دی. نو a group of organisms that have common characteristics interbreed freely and produce fertile offsprings. زمونږ سره د ارګانیزم یو داسې ګروپ و چې د هغوی سیمیلر کریکټریسټکس وي، یعنی مطلب یو شانتي وي او هغوی کې میل او فیمیل د یو بل سره فریلی میلاوېدلی شي، انټربریډینګ کولی شي، بچي راوړلی شي او هغه بچي چې کوم راوړي نو هغه بیا هم د بچو د راوړلو قابل وي. فرټایل افسپرینګز هغې ته وایي چې کوم بچي دي نو چې مطلب دا هم بیا د بچو د راوړلو قابل وي. دې ته فرټایل افسپرینګز وایي. صحیح ده؟ لکه انسانان چې کوم دی که نه دا چې مونږ د دې غونډو دنیا چې کوم انسانان مونږ واخلو، که هغه په پاکستان کې دي، که په امریکا کې دي، چاینا، لندن وغیره وغیره، نو په هر ځای کې چې دي د دنیا په هر ګوټ کې دي خو د دې سیمیلر کریکټریسټکس دي. یعنی مطلب په هر یو انسان پسې دوه لاسونه، دوه سترګې، دوه خپې او بس دغه شانتي باډي پوسچر وي. نو مطلب دا دی چې د دوی چې کوم دی نو کامن کریکټریسټکس دي، یو شانتي دي. او بله خبره ده چې که میل فیمیل، یعنی مطلب که د یو ځای میل شي او د بل ځای فیمیل شي، یا د بل ځای فیمیل شي د بل ځای میل شي د بل ځای فیمیل شي، نو څومره چې انسانان دي نو په دې کې میل او فیمیل د یو بل سره میلاوېدلی شي او فرټایل اپسپرینګز راوړلی شي. یعنې مطلب د دوی چې کوم بچي وشي نو هغه بیا هم د بچو د راوړلو قابل وي. په دې وجه باندې دا ټول انسانان سنګل سپیشي ده. ټیک ده؟ نو زموږ سره چې کوم دی په دې کې به سیم نمبر اف کروموسومز وي. یعنی انسانان چې کوم واخلي که نه اګزامپل، نو یو خو تاسو ته ما دا وایي چې مطلب د دوی سیمیلر کریکټریسټکس دي، یو شانتي دي انسانان. بله خبره دا ده چې که دا په دنیا په هر ګوټ کې دي خو چې که ته میل د یو ځای نه راواخلي او فیمیل د بل ځای نه او د دوی انټربریډینګ وکړي، میلاو کړي د یو بل سره، نو دوی چې کوم دی نو بچي راوړلی شي او دغه بچي بیا د بچو د راوړلو قابل وي. هغه بېله خبره ده چې کله به کې څه بیماري راشي، هغه بېله خبره ده، خو یعنې عام طور چې کوم دی نو دا د بچو د راوړلو قابل وي. په دې وجه باندې ټول انسانان چې کوم دی نو یو سپیشي ده او په ټولو انسانانو کې چې کوم دی نو نمبر اف کروموسومز هم سیم دي. 46 نمبر اف کروموسومز په هر یو انسان کې دي، که هغه میل دی او که فیمیل، که هغه ماشوم دی او که غټ دی. ټیک ده؟ نو دا خو زموږ سره سپیشیز خبره شوه. اوس مونږ راځو ارګانیزم یا انډیویجوال له. نو د یو سپیشي نه چې دا کوم یو ممبر راوچت کو نو دا ارګانیزم شو یا دغه چې کوم دی نو انډیویجوال شو. یعنې مطلب که تا د سپو نه یو ممبر راوچت کو نو دا ارګانیزم هم دی او انډیویجوال هم دی. که تا د انسانانو نه یو ممبر راوچت کو نو دا ارګانیزم هم دی او انډیویجوال هم دی. او که تا د میخو نه راوچت کو، که تا د سپو نه راوچت کو، که تا د مږو نه راوچت کو یو ممبر، نو دا هم زموږ سره چې کوم دی یو ارګانیزم هم دی، یعنی مطلب یو انډیویجوال هم دی. صحیح ده؟ نو ارګانیزم یا انډیویجوال څه څیز دی؟ ا ممبر اف ا سپیشیز. بس د یو سپیشي نه تا یو ممبر راوچت کو، بس دا ارګانیزم دی، دا انډیویجوال دی. لکه مطلب سنګل هیومن چې کوم دی تا راوچت کو د هیومن سپیشیز نه، نو دا چې کوم دی یو ارګانیزم شو، یو انډیویجوال شو. اوس پاپولیشن څه ته وایي؟ نو زموږ سره a group of similar individuals یعنی similar organisms in an area. لکه ګوره انسانان خو په غونډه دنیا کې چې کوم دی نو دا سنګل سپیشي ده، خو که ته د انسانانو یو ګروپ په یو خاص ایریا کې سټډي کوې نو دې ته به بیا څه وایي؟ دې ته به بیا پاپولیشن وایي. لکه مثال کے طور پر د انسانانو پاپولیشن خو په پنجاب کې نو دې ته بیا مونږ پاپولیشن وایو. یعنې مطلب مونږ په یو خاص ایریا کې د دغه ټوټل سپیشي نه څه ممبرز راواغېستل خو په یو خاص ایریا کې، نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ پاپولیشن. که مونږ ووایو چې یاره سپي، نو د کوم ځای سپي؟ د درګۍ سپي. نو یعنې مطلب په درګۍ علاقه کې چې څومره سپي دي نو دا د سپو پاپولیشن شو. ټیک ده؟ نو دې ته مونږ پاپولیشن وایو. نو یعنې مطلب ممبرز اف د سیم سپیشیز لیوینګ ان ان ایریا، دا د سیم سپیشي د هغه یو سپیشي نه چې کوم دی نو تا ممبرز راوچت کړل او په دغه یو ایریا کې چې کوم دی نو تا کنسیډر کړل. صحیح ده؟
نو دې ته بیا موږ چې کوم دی نو پاپولیشن وایو. لکه هیومن پاپولیشن ان درګۍ، د انسانانو پاپولیشن په درګۍ، ټیک ده. او یا چې کوم دی نو هیومن پاپولیشن ان پنجاب، په پنجاب کې چې کوم دی نو د انسانانو پاپولیشن. نو ګوره سپیشي چې کوم دی نو دا خو په غونډه دنیا کې چې څومره انسانان دي نو دا یو سپیشي سره چې کوم دی تعلق ساتي. خو چې اوس ته په یو خاص ایریا کې انسانان یادې نو دا بیا د هغه ځای پاپولیشن دی د انسانانو، ټیک ده. اوس موږ راځو کمیونټي له. نو کمیونټي څه څیز دی چې کله زموږ سره ډیفرنٹ سپیشیز ته راواخلې په یو خاص ایریا کې، یا مطلب ته ډیفرنٹ انډیویجوالز یا ډیفرنٹ ارګانیزمز په یو خاص ایریا کې راواخلې، یا مطلب ډیفرنٹ پاپولیشنز چې کوم دی نو ته په یو خاص ایریا کې راواخلې، نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ کمیونټي به ورته وایو. نو 2 or more populations of different organisms in an area. لکه یو خاص ایریا ده کنه، څنګه چې مطلب مونږه درګۍ علاقه ویله، نو په درګۍ علاقه کې چې کوم دی نو ستا سره انسانان هم دي، سپین دي، میخ هم دي، پیشوګان هم دي، غواګانې وغیره. نو مطلب دا چې کوم دی نو ستا څه شو؟ دا تا ډیفرنٹ پاپولیشنز چې کوم دی نو تا راواغستل په یو خاص ایریا کې، نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ کمیونټي ورته وایو. یعنې ډیفرنٹ پاپولیشنز لیوینګ ټوګیدر ان ان ایریا، دې ته مونږ څه وایو؟ کمیونټي ورته وایو. یا مونږ داسې ویلی شو چې a group of different populations in an area، چې کله زمونږ سره ډیفرنٹ پاپولیشنز دي او د هغې یو ګروپ شو په یو خاص ایریا کې، لکه څنګه چې مطلب په درګۍ علاقه کې چې کوم دی نو زمونږ سره یو داسې ګروپ د ارګانیزمز چې ګورئ دغه ګروپ یو قسم ارګانیزمز نه دي، دا مختلف قسم ارګانیزمز دي، نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ کمیونټي به ورته وایو. لکه مطلب که مونږ اگزامپل واخلو فارسټ کمیونټي، نو ګوره په فارسټ کې زمونږ سره څه وي؟ فارسټ چې کوم دی جنګلات، نو په هغې کې زمونږ سره ټایګرز وي، شیر وغیره، زمونږ سره چې کوم دی نو ونې پکې وي، ولډز چې کوم دی لیوان وغیره پکې وي، ګیدړان پکې وي، د دې نه علاوه کارغان پکې وي، او نور مرغۍ چې کوم دی پکې وي، مایکرو ارګانیزمز چې کوم دی یعنې مطلب بیکټیریا وغیره دا پکې موجود وي. نو مطلب زمونږ سره چې کوم دی نو ډیفرنٹ ارګانیزمز چې کله په یو خاص ایریا کې اوسېږي او د یو بل سره کوم انټریکشنز کوي، نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ کمیونټي وایو، ټیک ده. اوس زمونږ سره چې کوم دی د کمیونټي نه بعد راځي ایکوسیسټم، بایوم او بایوسفیر. یاد ساتئ چې دا درې واړه زمونږ سره چې کوم دی دا انټر ریلیټډ ټرمز دي. انټر ریلیټډ ټرمز مطلب دا چې په دې ټولو کې زمونږ سره لیوینګ تھنګز هم شته او نان لیوینګ تھنګز هم شته، او د دوی په منځ کې چې کوم دی نو انټریکشنز هم شته. صحیح ده که؟ لکه ایکوسیسټم زمونږ سره چې کوم دی نو یو خاص ځای چې په هغې کې جاندار څیزونه موجود دي او بېجان څیزونه هم موجود دي. دغه شانتي بایوم چې کوم دی هم یو خاص ځای چې په هغې کې جاندار څیزونه هم موجود دي او بېجان څیزونه هم موجود دي. او دغه شانتي زمونږ سره بایوسفیر چې په دې کې هم زمونږ سره جاندار څیزونه وي او هم پکې بېجان څیزونه وي، او په دې ټولو کې زمونږ سره چې کوم دی د دې جاندار او د دې بېجان څیزونه چې کوم دی نو انټریکشنز وي، او دا کوم چې جاندار دي نو د دوی په خپل منځ کې هم انټریکشنز وي، ټیک ده. نو بیا مونږ بدل بدل ولې وایو چې یا مطلب یو زموږ سره ایکوسیسټم دی، بل بایوم دی او بل بایوسفیر دی؟ نو دا مونږ د لیول په بنیاد باندې وایو چې یعنی مطلب د سایز په بنیاد باندې دا خبره مونږ کوو، ټیک ده. بټ دیئر لیولز آر ډیفرنٹ، یعنی دیئر سایز چې کوم دی نو هغه څه دی؟ ډیفرنٹ دی. لکه که مونږ ایکوسیسټم له راشو نو دا لږ وړوکی وي، لږ کچ وي. که مونږ چې کوم دی نو بایوم له راشو نو دا لږ غټ وي، او که مونږ بایوسفیر له راشو نو دا نور هم غټ وي، ټیک ده. نو لکه مطلب زموږ سره چې کوم دی که نه، که ته اوس یو خاص باغیچه شانتې جوړه کړې ځان له، وړوکی شانتې ځای دی، بس هغې کې چې کوم دی نو تا یو څو ګلونه دي پکې کرلي دي، یو څو دي پکې چې کوم دی نو مرچکي کرلي دي، یو څو دي پکې چې کوم دی کدوان کرلي دي. نو مطلب زموږ سره دا پکې لیوینګ ارګانیزمز شول، او په دې کې چې کوم دی نو نور هم پرې لګي چې دا نان لیوینګ سیز دی، اوبه هم پکې موجود وي په دغه ځای کې، ته ورته چې کومه اوبه پرووایډ کوي، کومه نمي وغیره پکې موجود وي، نو دغه نان لیوینګ دی. دا کومه خاوره چې موجود ده دا هم نان لیوینګ ده. نو دا ستا ایکوسیسټم شو، یو وړه شان باغچه دې جوړه کړه، دا هم ایکوسیسټم دی. او دغه شانتې چې کوم دی نو زموږ سره یو تالاب دی، یو جیل دی که نه، نو دا هم زموږ سره څه شول؟ دا هم ایکوسیسټم شول. خو که ته اوس لږه غټه ایریا راواخلې که نه، یو ټول ډیزرټ صحرا دې راواغستله، نو هغې ته که ته بیا ایکوسیسټم وایې نو ویلی شي ورته، خو لکه موضوع خبره دا دی چې ته ورته بایوم وایې، لکه دا لږ په غټه سطح باندې وي. او د دې نه علاوه چې کوم دی مونږ بایوسفیر څه ته وایو؟ چې په غونډه دنیا باندې په کم کم ځای کې هم زندګي موجود ده، که هغه د ځمکې سره چې کوم ریلیټډ هوا ده په هغې کې زندګي ده، که په دې ځمکې په سر باندې ده، او که د اوبو کې ده، نو دې ټول د په شریکه باندې بیا مونږ څه وایو؟ په دنیا کې چې په کم کم ځای کې هم زندګي موجود ده، جاندار څیزونه موجود دي، نو دې ټول د بیا مونږ څه وایو؟ بایوسفیر ورته وایو. خو
ته داسې ویلی شي چې لکه زموږ سره چې کوم دی نو دا بایوسفیر چې کوم دی نو دا هم یو ایکوسیسټم کنسیډر کولی شي ته د غونډې دنیا په سطح باندې دا یو ایکوسیسټم دی. نو مطلب دا دی چې ته دې ته هم ایکوسیسټم ویلی شي، دې ته هم ویلی شي او دې ته هم ویلی شي، خو موزون او مناسب لفظونه چې کوم دی نو هغه دا دي چې ته لږ په کچه سطح وي، لږ وړوکی وي نو هغې ته ایکوسیسټم ووایې، او چې لږ غټه سطح باندې وي نو هغې ته بایوم ووایې، او چې بیخي په غټه سطح باندې کوم دی فاینلي نو هغې ته ته بایوسفیر ووایې. ټیک ده. نو زموږ سره چې کوم ایکوسیسټم دی نو دې ته ایکولاجیکل سیسټم هم وایي. ټیک ده. او دا اوس څه ته وایي، دا ایکوسیسټم څه ته وایي؟ نو کمیونټي اینډ نان لیوینګ کمپوننټس اف ان ایریا. نو د کمیونټي ډیفینیشن خو موږ وکړو چې مطلب ډیفرنٹ پاپولیشنز لیوینګ ټوګیدر ان ان ایریا، هغې ته موږ کمیونټي وایو. نو مطلب دا دی چې په دې کمیونټي کې هم زموږ سره دا خبره پرته ده چې دلته ډیفرنٹ پاپولیشنز دي اینډ نان لیوینګ کمپوننټس اف ان ایریا. او دغه ایریا چې کوم نان لیوینګ کمپوننټس دي لکه د نور دا شواګانې شوې، د هوا شوه، دغه ځمکه شوه، دغه اوبه شوې، دا نان لیوینګ دي. نو د دوی چې کوم دی نو دې ته موږ په شریکه باندې بیا څه وایو؟ ایکوسیسټم ورته وایو. او موږ داسې ویلی شو چې یعنې ډیفرنٹ پاپولیشنز لیوینګ ټوګیدر ان ان ایریا interact with each other as well as with their non living environment. دا چې کوم لیوینګ سیزونه دي دا په خپل منځ کې انټریکشن کوي د یو بل سره، او دا لیوینګ سیزونه چې کوم دی نو دا د نان لیوینګ انوایرمنټ سره هم انټریکشنز کوي. اوس به تاسو وایئ چې دا انټریکشن څه ته وایي؟ نو انټریکشن دا سیز دی چې یعنې مطلب مونږ چې کوم دی نو د نان لیوینګ انوایرمنټ نه څه اخلو؟ د دې نه اکسیجن اخلو او کاربن ډای اکساید ورته ورکوو، نو دا یو قسم انټریکشن شو. صحیح ده که نه؟ نو دغه شانتې زموږ سره چې کوم دی نور هم د انټریکشنز ډېر زیات مثالونه کېدلی شي. اوس مونږ داسې ویلی شو چې یعنې بایوټیک اینډ ایبایوټیک کمپوننټس، دا کوم چې زنده سر څیزونه دي نو دې ته مونږ بایوټیک کمپوننټس وایو، او په دې کوم کې چې زندگی نشته دې ته مونږ ایبایوټیک وایو. ټیک ده. یعنې مطلب لیوینګ ته مونږ بایوټیک کمپوننټس وایو او نان لیوینګ ته مونږ ایبایوټیک کمپوننټس وایو. او د دوی په لیوینګ چې کوم دي یعنې بایوټیک د دوی په خپل منځ کې انټریکشنز، او د دې لیوینګ د دې بایوټیک د دې نان لیوینګ د دې ایبایوټیک سره چې کوم انټریکشنز دي نو دې ته په شریکه مونږ څه وایو؟ ایکوسیسټم ورته وایو. نو دا به ایکسچینج اف مټیریلز اینډ انرژي کوي. یعنې مطلب ما ورته ووایي چې یاره مطلب زموږ سره چې کوم دی یو بوټی دی نو هغه څه کوي؟ هغه د نور رڼا اخلي. نو دا بوټی خو لیوینګ دی خو د نور د رڼا نان لیوینګ ده. دغه شانتې دا چې کوم دی نو کاربن ډای اکساید د فوټوسنتھسس دپاره دا بوټی اخلي، دغه هم نان لیوینګ دی. دا چې کوم دی نو اوبه د جرړو په ذریعه باندې اخلي، دا هم نان لیوینګ سیز دی. نو مطلب دا چې کوم دی نو واخیستل، او بیا چې کله دا ریسپیریشن دا چې کوم دی نو فوټوسنتھسس وکړي، د فوټوسنتھسس په ریزلټ کې چې کوم دی نو په دې کې ګلوکوز پیدا شي او میوه وغیره چې کوم دی نو پیدا شي، او بیا چې کوم مطلب زموږ سره دا ریسپیریشن کوي دا بوټی، نو د ریسپیریشن په دوران کې دا کاربن ډای اکساید چې کوم دی نو انوایرمنټ ته ورکوي. بیا چې کله دا بوټی ختم شي، مړ شي، یعنې مطلب وچ شي او ختم شي، نو د دې نه چې کوم دا ګیسونه دي، دا کوم کیمیکلز دي، نو دا واپس انوایرمنټ ته لاړ شي. نو یعنې مطلب انټریکشنز دي. ټیک ده. او دغه شانتې که د انرژي خبره مونږ وکړو نو ګورئ انرژي پکې هم زموږ سره چې کوم دی نو ایکسچینج کېږي. لکه سنلایټ چې کوم دی نو راشي د نور رڼا په دې بوټي باندې پرېوځي، نو دا انرژي چې کوم دی دې بوټي ته راغله. خو دا بوټی چې بیا کله زموږ سره چرګ وخوري چرګان، نو دا انرژي دې چرګانو ته لاړه شي، او دا چرګان چې کوم دی نو بیا مونږ وخورو نو دا انرژي دې مونږ ته راشي، او چې مونږ بیا مړه شو نو دا انرژي واپس زموږ د انوایرمنټ ته لاړ شي. نو مطلب زموږ سره چې کوم دی د مټیریل او چې کوم دی نو د انرژي څه کېږي؟ ایکسچینج کېږي. ټیک ده. په څه کې؟ په ایکوسیسټم کې. اوس زموږ سره چې کوم دی نو یو پاند دی، یعنې یو تالاب دی، دا هم یو ایکوسیسټم دی. یو لیک دی، یعنې مطلب یو جهیل دی، نو دا هم یو ایکوسیسټم دی. او که ته یو ایکویریم جوړ کړې که نه، ایکویریم یعنې مطلب یو څیز داسې جوړ کړې، یو چیمبر شانتي، یو خانه شانتي، هغې کې چې کوم دی نو تا میان دې پکې ساتلي وي، اوبه دې ورته پرووایډ کړی وي، اکسیجن دې ورته پرووایډ کړی وي. یعنې مطلب دا چې کوم دی نو لیوینګ ارګانیزم پکې څه دي؟ میان دي. او تا پکې یو څو بوټي چې کوم دی نو هم انکلوډ کړي دي. صحیح ده که نه؟ د دې نه علاوه چې کوم دی نو پکې لږه ډېره خاوره هم تا ور اچولې ده، اوبه هم پکې دي. نو او د نور چې کوم دی رڼا وغیره هغه هم پرې لګي، او که د نور رڼا پرې نه لګي نو بیا هم په کمره کې چې کوم نور رڼا ده هغه پرې لګي. نو یعنې مطلب په دې کې زموږ سره چې کوم د ایکویریم دی نو دا یو آرټیفیشل ایکوسیسټم دی، تا جوړ کړی دی چې په دې کې د څه لیوینګ سیزونه ور اچولي دي، څه دي پکې نان لیوینګ ور اچولي دي، او دوی په خپل منځ کې انټریکشن کوي. نو دا زموږ سره څه شو؟ دا آرټیفیشل ایکوسیسټم شو. ټیک ده. نو یعنې مطلب زموږ سره چې کوم آرټیفیشل په دې کې میان دي او څه بوټي وغیره دي، څه پاڼې ماڼې دي، څه خاوره ماوره دي ور اچولي ده وغیره، نو دا پکې موجود دي. نو دا یو آرټیفیشل ایکوسیسټم شو. که تا یو ګارډن جوړ کړی دی، یو باغچه دې جوړه کړې ده، نو په دې باغچه کې چې کوم دی 2-3 تا د نورپرست بوټي کرلي دي، مثال کې طور پر 2-3 د چې کوم دی پکې کشمالي کرلي دي، 2-3 د پکې مرچکي کرلي دي، او 5-6 د پکې د دڼیا بوټي وغیره چې کوم دی کرلي دي. او د دې نه علاوه چې کوم دی په دې کې چینجي موسیږي په دغه باغچه کې،
په دې کې چې کوم دی نو بلبلکۍ یعنې بټرفلایز وغیره چې کوم دی دا هم پکې ګرځي راګرځي. بیکټیریا هم په دغه خاوره کې چې کوم دی په دې باغچه کې چې کوم دی نو موجود ده. د دې نه علاوه په دغه باغچه باندې هوا هم لګي چې دا نان لیوینګ دی، سنلایټ پې لګي چې دا هم نان لیوینګ دی. ټمپریچر هم په دغه ځای باندې چې کوم دی نو کله یخ کله ګرم بس شته پکې نو دا هم نان لیوینګ دی. ځمکه سایل چې کوم دی نو هم دغلته موجود ده، دا باغچه په کومه ځمکه باندې جوړه کړې ده نو دغه هم نان لیوینګ دی. او دا کوم چې ته اوبه ومبه ورکوې نو دا هم نان لیوینګ دی. نو دا ټول چې کوم څیزونه راجمع کړل تا په دغه خاص لږ ځای کې او دا د یو بل سره کم انټریکشنز کوي او د دې کم ځای سره کم انټریکشنز کوي نو دې ته موږ څه وایو؟ ایکوسیسټم ورته وایو. نو دا زموږ سره په کچه سطح باندې شو، ساده خبره دا ده. اوس که موږ بایوم ته راشو نو بایوم چې کوم دی نو دا زموږ سره لږ لارجر وي د ایکوسیسټم نه، او مطلب ایکوسیسټم ان لارج سکیل که نه په غټه سطح باندې چې کوم زموږ سره ایکوسیسټم وي نو هغې ته بیا موږ بایوم وایو. لکه مثال کے طور پر که اوس یو ډیزرټ دی، یو صحرا ده او په هغې کې ته لږ شان ځای صرف کنسیډر کړي، لږ شان ځای او هغې ته ایکوسیسټم ووایه خو څه خبره نه ده. خو که ته ټول ډیزرټ ته چې کوم دی نو ایکوسیسټم ووایې نو دا لږه ښه خبره نه ده. ویلی شي ورته خو موضوع او مناسب لفظ چې کوم دی نو هغه زموږ سره کوم یو دی؟ بایوم دی. چې ته دغه ټول ډیزرټ ته څه ووایې؟ ډیزرټ بایوم ورته ووایې. صحیح ده؟ نو مطلب دا زموږ سره په لارج سکیل باندې چې کله راشي نو دې ته بیا موږ بایوم ووایو. اوس زموږ سره چې کوم دی نو د بایوم قسمونه دي. موږ به پکې دا ټانډرا بایوم لږ په ډیټیل باندې ووایم، تاسو ته به د بایوم پته ولګي او دا نور به بیا داسې لږ لږ ډسکس کړو. صحیح ده؟ نو ګوره زموږ سره چې کوم ټانډرا بایوم دی نو دا ټریلیس پولر ډیزرټ دی. صحیح ده که نه؟ یعنې مطلب زموږ سره چې کوم دی که د دنیا موږ داسې یو دغه ډرا کړو نو داسې دنیا زموږ سره ده تقریبا نو دې ځای باندې چې کوم لاین تللی دی دې ته موږ ایکویټر وایو، او دې ځای کې چې کوم د دې سره په خوا کې کوم دا علاقې دي نو دې علاقې ته په شریکه باندې بیا څه وایي؟ دا علاقه زموږ سره په شریکه باندې دې ته موږ ټراپیکل ایریاز وایو. نو دا زموږ سره ټراپیکل دي، ټراپیکل په یو خوا او بل خوا زموږ سره سب ټراپیکل ریجنز دي. بیا زموږ سره پسې چې کوم دی نو یو طرف ته هم ټمپریټ دی، بل طرف ته هم ټمپریټ، بیا د ټمپریټ سره سب ټمپریټ او دې خوا د بل طرف ته هم سب ټمپریټ، او بیا دې ته موږ نارت پول وایو او دې یو ته چې کوم دی نو موږ څه وایو؟ ساوث پول وایو. ټیک ده؟ نو مطلب چې کوم دا علاقې دي دا ځایونه دا نارت پول او ساوث پول نو دا انتهایی یخي علاقې دي. صحیح ده؟ خو چې کوم زموږ سره نارت پول دی نو دلته زموږ سره ټانډرا بایوم وایي. صحیح ده که نه؟ یعنې مطلب نارت امریکا، نارت یورپ او سایبیریا وغیره چې کوم دی نو دې علاقو کې راځي او دې ته موږ ټانډرا بایوم وایو. اوس ګورئ موږ دا خبره وکړه او دلته زموږ سره چې کوم دی دا یو ډیزرټ ټایپ دی، یعنې مطلب دلته ټریلیس لکه ونې منې وغیره دلته نشته په دې علاقو کې. او بله موږ دا خبره وکړه چې یعنې مطلب دا زموږ سره څه په سایز کې غټ وي. نو ګورئ ورته 5 ملیون ایکرز دومره ایریا چې کوم دی نو دلته ګیره شوې ده نو هغې ته موږ ټانډرا بایوم وایو. نو ځکه موږ دا خبره کوو چې بایوم په لارج سکیل ایکوسیسټم ته موږ بیا بایوم وایو. نو یو ایکر کې چې کوم دی زموږ سره 8 کناله وي، یعنې 2 جریبه وي. نو 5 ملیون ایکرز کې څومره کنالونه او څومره جریبونه شول. ټیک ده؟ نو دومره غټه ایریا ده نو دې ته بیا موږ ایکوسیسټم نه شو ویلی. ښکاره خبره د بایوم چې کوم دی نو بیا دې لپاره موزون لفظ دی. ټیک ده؟ پرمافروسټ دا چې موږ ووایو چې یعنې دا علاقې انتهایي یخې دي. صحیح ده؟ نو دلته چې کوم زموږ سره ټانډرا بایوم دی نو هغې کې چې کوم دا ټاپ سایل دی که نه د ځمکې دا کوم سرفیس دی نو دا څه وي؟ دا واوره شوی وي او دا چې کوم دی نو انتهایي یخ وي او د یخوالي د وجې دا څه شوی واوره وي. په دې وجه باندې دې ته څه وایي؟ پرمافروسټ ورته وایي. د دې نه علاوه زموږ سره چې کوم دی سیکنډ ټایپ اف بایوم ته موږ الپاین بایوم وایو. نو دا زموږ سره ټریلیس های ماونټینز کوم دنګ غرونه دي لوړ نو هغه زموږ سره هغې باندې ونې نه وي بالکل په سر باندې نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ الپاین بایوم وایو. غټ غټ اوږده اوږده پلن پلن غرونه دلته انتهایي یخني دلته هم وي. صحیح ده؟ د دې نه علاوه چې کوم دی نو دا نمبر باندې فارسټ بایومز یعنې مطلب ځنګل. نو اوس ځنګل کې که ته لږ خاص ځای راګیر کړې ورته ایکوسیسټم وایي خو څه خبره نه ده. خو که ته ټول ځنګل ته ایکوسیسټم ویلی شي خو ښه خبره څه ده؟ بایوم چې ته ورته بایوم وایي. نو بیا زموږ سره د ځنګلونو چې کوم دی قسمونه دي کونیفرس فارسټ هغې ته وایي چې هغې کې زموږ سره نختر او سرپان وغیره چې کوم دی موجود وي یعنې کون پکې ونې نیسي. صحیح ده؟ او دا چې کوم دی نو ایورګرین دا همیشه دپاره چې کوم دی که اوړی وي که ژمی وي د دې پاڼې شنې وي. او ډیسیډوس فارسټ چې کوم دی نو دا ایورګرین نه وي، دا چې کوم دی نو اوړی ژمی د دې پاڼې شنې نه وي بلکې فالینګ اف لیوز ډیورینګ وینټر، په یخنۍ په سیزن کې چې کوم دی نو د دې پاڼې غورځېږي. ټیک ده؟
ټراپیکل فارست چې کوم دی نو دا په ایکوټوریل ریجن باندې وي څنګه چې موږ دلته وایو چې یعنی مطلب دا زموږ سره ایکویټر دی ټیک ده نو په دې ایکویټر ریجن باندې چې کوم دا ایریاز دي نو موږ وایو چې دته موږ ټراپیکل ایریاز وایو نو دا په شان دي زموږ سره چې کوم ټراپیکل فارست دی نو دا په دې علاقه باندې دي په دې ځای باندې او دا انتهایی ګرمې علاقې دي او د ګرمۍ په وجه باندې دا چې کوم دی نو بخارات ته ډېر پاسي او بارانونه ډېر کیږي نو په دې وجه باندې دا هیومډ نمی والا هم دي په دې وجه باندې زموږ سره چې کوم دی نو دلته ډېر زیات جنګلات وي او دا هم ایورګرین وي یعنی مطلب پاڼې اوړې جنې شنې وي صحیح ده زموږ سره چې کوم دی بل دی ګراسلینډ بایومز په څلورم نمبر باندې ګراسلینډ بایومز دي نو د دې بیا دوه قسمونه دي یو خو دا دی چې صرف ګراسز وي صرف ګیاګانې وي نو هغې ته بیا موږ صرف ګراسلینډ وایو اونلی ګراسز اډاپټډ ټو ډرای کنډیشنز داسې ډرای کنډیشنز وي او چې کوم دغه ګیاګانې دي نو دا هم د ډرای کنډیشنز ته د وچ ایریا ته چې کوم دی نو اډاپټډ وي ایوالو شوي وي دی ته د دې سره عادت وي او صرف ګیاګانې وي او ونې وغیره پکې نه وي نو دې ته بیا موږ ګراسلینډ بایوم وایو خو زموږ سره چې کوم پکې ټال ګراسز دي یعنی مطلب اوږده اوږدې ګیاګانې دي پکې او څه لږ ډېر بوټي موټي دي پکې او وړې وړې ونې دي پکې نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ بیا ټراپیکل ګراسلینډ وایو کوم چې په دې علاقو باندې زموږ سره کوم دغه موجود دي دا بایوم موجود دی نو کوم ګراسلینډ موجود دی نو دلته چونکې موږ وایو چې دلته بارانونه ډېر کېږي دا ګرمې وي او نمی وغیره پکې موجود وي په دې وجه باندې دلته زموږ سره ګیاګانې غټې غټې وي صحیح ده او وړې وړې ونې وغیره پکې هم زموږ سره بیا موجود وي صحیح ده د فارست خبره نه کوو فارست خو بل شان دي وي خو موږ د ګراسلینډ خبره کوو صحیح ده ښه نو دې ته بیا موږ ټراپیکل ګراسلینډ یا سوانا ورته وایو ټیک ده او دا په شان زموږ سره بیا ډیزرټ بایومز نو ډیزرټ خو هلته چې مطلب موږ سره کوم ځای کې رین باران ماران نه وي او د دې ځای چې کوم پلانټس وي او کوم انیملز وي نو هغه دغه ایریا سره ایوالو شوي وي یعنې مطلب دغه ایریا سره اډاپټډ وي عادت وي ورسره او د دې نه علاوه چې کوم دی زموږ سره فرش واټر بایوم نو کوم چې زموږ سره د مالګې مقدار پکې کم دی هغې ته موږ فرش واټر بایوم وایو او زموږ سره چې کوم میرین یا اوشن بایوم دی مطلب چې د مالګې مقدار پکې سیوا وي ټیک ده دا شانتي که موږ بایوسفیر له راشو نو بایوسفیر بیا لارجسټ دی دا د ټولو نه په غټه سطحه باندې دی also ecosphere data چې کوم دی ecosphere هم وایي او زموږ کله چې all the ecosystem of the planet earth where life exists کله چې ټوټل ایکوسیستمز موږ راجمع کوو یا موږ داسې هم ویلی شو چې کلیکشن اف ورلډز بایومز یعنې مطلب چې کله موږ بایومز دا د غټې سطحې والا ایکوسیستمز راجمع کوو بایومز نو د دې نه بیا زموږ سره چې کوم دی نو بایوسفیر جوړېږي صحیح ده اوس زموږ سره area of earth covered by living organisms د دنیا سره چې ریلیټډ څومره ځایونه دي نو په دې کې چې کوم زموږ سره زندګي ده نو دې ته موږ لکه مطلب دنیا شو که نه نو که موږ د ارت سټرکچر داسې کنسیډر کړو چې دا زموږ سره ارت شو نو د ارت نه چاپېره زموږ سره د هوا یو لیر تاو شوی دی او دا هوا چې کوم دی نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ اټماسفیر وایو صحیح نو په هوا کې هم زندګي شته ټیک ده که نه مطلب بیکټیریا وغیره په هوا کې هم شته د دې نه علاوه چې کوم دی دا برډز مرز په هوا کې الوزي رالوزي نو دا زموږ سره چې کوم دی نو په هوا کې شو او دغه شانتې زموږ چې کوم په دې ځمکه باندې کوم سمندرونه دي د سمندر په یخ کې میان وغیره اوسېږي نو هلته هم زندګي شته او د ځمکې په سطحه باندې خو موږ هم اوسېږو نو مطلب د ټوټل زموږ سره چې کوم د دنیا سره ریلیټډ ځایونه دي دې ته موږ څه وایو دې ته موږ بیا بایوسفیر وایو ټیک ده نو فرام باټم اف اوشن ټو اپر اټماسفیر او دا زموږ سره ټوټل څه تقریبا 20 کیلومیټر راځي صحیح ده که د سمندر د یخ نه موږ واخله د اټماسفیر د ټاپ پورې ځو داسې مطلب زموږ سره چې کوم ځای پورې لایف دی نو دا تقریبا زموږ سره څومره راځي 20 کیلومیټر نو دا زموږ سره چې کوم دی نو 10 کیلومیټر د ځمکې یا د سی لیول نه یا مطلب د ځمکې د لیول نه دغه پورې واخله د اټماسفیر د ټاپ پورې نو دا 10 کیلومیټر راځي او د ځمکې نه چې کوم لاندې ځي یا مطلب د اوشن د لیول نه چې لاندې ځي نو دا تقریبا 10-11 کیلومیټر دا راځي نو په دې وجه باندې ټوټل زموږ سره د 20 کیلومیټر پورې چې کوم دی نو داسې زندګي موجود ده صحیح اوس زموږ سره چې کوم دی 3 بیسیک زونز اف بایوسفیر په دې بایوسفیر کې موږ الریډي وویل د دې چې کوم 3 بیسیک زون یو ته موږ لیتوسفیر وایو کوم چې د دنیا دا سرفیس دی دا موږ چې پې ګرځو راګرځو دا لیتوسفیر دی په دې کې چې کومه زندګي ده او بل زموږ سره اټماسفیر دی دا کوم چې ایر دی هوا ده په دې کې چې کومه زندګي ده او بل هایدروسفیر دی یعنې واټر دی په دې کې چې کومه زندګي ده ټیک ده